دلته یو دا مسله یاده کړئ چې غسل چې کې دې دپاره نیت لازم دی ځکه چې نیت د هر عبادت دپاره لازم دی او عبادت بغیر نیت نه نه ما تیر شوي درس کې دا مسله تاسو ذکر کړې وه چې د نیت څه فایده ده دلته جوابونو ټیکه که زه ټوله دا اخیستې یا خو صرف دی په تاسو کې پوهېږي او تاسو نه یې پوه او یاره ته پوهه ده خو دا علم نه راښکاره کوي چې څوک هم نظره نه کړي جوهر علم دی تاسو سره یعنې یو سړی راغی په ځان باندې اوبه واړولې بلکل لکه څنګه چې سړی جنابت غسل کوي په دې نیت چې بدن زما یخ شي او بدن مې صفا شي د دې جنابت غسل شو ولې نه شي نیت یې نه نیت پکار دی حالانکه ګوره ظاهره کې غسل دوو کسانو یو شان وکړو خو هغه یو نیت کړی و زړه کې و چې دا زه د جنابت غسل کوم هغه بل وی زه موسم ګرم دی چې بدن مې لږ یخ شي د ده د عبادت ګڼلی کېږي د د عبادت نه ګڼلی کېږي دا نیت په منځ کې فرق راولي خو د جنابت غسل جنابت دپاره داسې نیتونه نشته چې په خوله یې وي چې نیت مې کړی زړه د اخلاصه اوبو بالټۍ په ځای راړو غسل جنابت د یو عبادت دپاره هم نیت په ژبه باندې نشته د نیت ځای چې دی هغه زړه دی د نیت ځای هغه زړه دی اراده خلک د څه نه کوي زړه نه کوي ځکه خلک وایي که نه وایي زړه مې وایي چې دا کار وکړو داسې نه وایي ژبې مې وایي زړه مې وایي نو اراده ده د زړه او الله پې پوه دی نو بیانولو ته ضرورت نشته بل هغه طریقه ده چې هغې سره غسل وشو هغه مختصر ده او هغه نیت خو دی نیت خو هر عبادت کې دی خولې ته اوبه ور پوزې ته اوبه ور دا صحیح خبره دا واجب دي په اودس کې او په غسل کې او بیا په ټول بدن باندې اوبه ور بس غسل وشو او دغه اولنۍ طریقه هغه کامله ده او غوره ده دا دویمه ده چې غسل ستا وشو خو پوزې ته او خولې ته اوبه اچول پکې واجب دي او دا مسله مې یاده کوي که دا اوبه پوزې ته خولې ته د غسل نه مخکې بدن باندې اوبه ور اچولو نه مخکې کې او که وروسته کې هر حال کې ده جایز دی مقصد بدن باندې اوبه اړول دي بدن باندې اوبه اړول بیا دا پوزه چې ده او دا خوله لکه ټول بدن لمدول غواړي نو دا خوله پکې هم داخله شو نو پوزه پکې هم راغله نو پوزې ته به اوبه ور اچې او خولې ته اوبه ور اچې او غسل وشو